تراسي فلادي زينا چې 2015 ارلاکي لري د غره په لوړو ژورو کې جوړه شوې او پاس څوکې ته غځېدلې ده. پخوا د دغې زینې په بلې خوا کې د ایکام یو کړی و. نو نن به موږ د دغې زینې له لارې پورته ته ولاړ شو او د دغه کړۍ کیسې به واورو. ډېرې ستړې شوم. اوس زه څوکۍ ته نږدې یم. نن ورځ زه په خپلو لاسو هېڅ شي نه وړم، خو دومره ستړی شوم. باور لرم چې ځایي خلکو د همدې فلادي زینې د جوړولو لپاره ډېر زحمتونه ګاللي. دا یوه ډېره ستره پروژه ده. که به 2 ساعته وروسته موږ پر همدې فلادي زینې د غره له لمنې څخه هغې مخې ته روان شوي وو چې جګوالی یې 800 مترو ته رسیږي. د شونیا کړي کنډواله په هماغه ځای کې موقعیت لري. په 2016 کال کې د ملګرو ملتونو د غلو دانو او کرنیزو چارو سازمان د کلیو د پیژندنې د نوښت لومړی لیست خپور کړ چې په هغه کې شونیا کړی هم شامل دی او په نړۍ کې د کلیو د دوام لرونکي پرمختګ یوه نمونه بلل شوې ده. خو دغه کړی پخوا ډېر وروسته پاتې او بېوزله و.我们要关注的是悬崖村的路。我们要来继续关注悬崖村扶贫记事。要上山就得攀悬崖，因为路不好走，这里的孩子上10天课，放5天假。而每次上下山，家长们会在孩子胸前系上绳索，并轮流接送。1、2、3、4、په هماغه وخت کې د دغه کړي او نورو ځایونو ترمنځ یوازینۍ لاره د ونو له څانګو او لرګیو څخه جوړه شوې ساده زینه وه چې 12 برخې یې درلودې او د غره په پاڼونو کې غځېدلې وه. د لرګینې زینې ارلاکي ډېر تنګ او ختل پرې خطرناک و، خو همدا مکتب او کلینیک ته د ماشومانو او ناروغانو د تګ یوازینۍ لار وه.8、9岁的时候走那个梯梯，然后家里到那个学校4、5个小时才能到，就是往下看的话是很恐怖的，很害怕。کوم خواته د دغه کړي پر مخ د جګ غره بندیز ته ماتې ورکړه. پخوانی ګوښه او بېوزله کړی څنګه په مشهور څېړنیز ځای بدل شو؟ د دغو پوښتنو ځوابونه د چینایانو له هغو ګټورو تجربو څخه ترلاسه کیږي چې که کوم سیمه غواړي پرمختګ ومومي نو باید لومړی له نورو ځایونو سره هې لارې جوړې کړي. تاریخ ته په کتو په 2014 کال کې ځایي حکومت د یادې فلادي زینې د جوړولو لپاره څه باندې 1 میلیون یوانه پانګه اچولی او ځایي خلکو په خپلو اوږو پاڼونو ته فلادي نلونه انتقال کړي دي.全村的所有年轻人都要参加，然后没有一个时候是不冷的。比如说下雨的时候又黄，这个温度都会达到40、45、6度。我们就觉得，我们把这个路修好了，我们的村就有希望了。2015 ارلاکي له تیت ځایه د غره څوکې ته غځېدلې دي. دا د هغه زمانې د ختمېدو نښه بلل کېږي چې ځایي کډوالو به پر ساده لرګینې زینې تګ راتګ کاوه. نوې لارې نه یوازې دغه کړی له نورو سیمو سره نښلولی، بلکې د غرنیز کړي او عصري ژوند ترمنځ پیوستون یې هم رامنځته کړی دی.拖了钢梯之后，一下子就拖了网，拖了电，有了电视，我们也知道外面的世界有多美。کړي ته د نوې لارې غځېدل یوازې د بدلون لومړی مرحله وه. د خوښۍ ځای دا دی چې د لارې له جوړېدو څو کاله وروسته د شونیا کلیوالو له پخواني ژوند سره خدای پاماني وکړه او نوی ژوند ورته سلام ووایه. داسې ودانۍ د شونیا کړي د کلیوالو نوي کورونه دي. دلته په 2020 کال کې خوندي سیمې ته د کړي د انتقال تګلاره پرې شوې ده.
pada مناسبات د شوینیا کړي ټولې 202 کورانای لغرانیز کړي څخه د ولسوالۍ عصري او معیاري استوګنځایونو ته انتقال شوی دی. په شوینیا کړي کې پر سخت روان او د لارې پر جوړولو سره بیره د دغه کړي د پرمختګ چارې نوې مرحلې ته ننوتلې دي. لرګینه زینه، فولادي زینه او د نوې کور زینه د شوینیا کړي د پرمختګ شاهدي ورکوي. د دغه کړي نوې کورونه منظم جوړ شوي دي او په نږدې ځایونو کې ورته ښوونځي، روغتون، بازار، باغ او هنري میدان هم جوړ شوی دی. دوی له پخواني خطرناک او بېوزله ژوند سره خدای پاماني کړې ده.就是我们得了这么好的一个房子，也不敢想象这个房子是我的。老人生病要去医院方便一点，娃儿读书也要学校1级了。搬出来了以后，我们有更大的空间，统一规整起来以后，我们再集体发展那个，比如说油橄榄啊、西橙啊这些统一来种植。再一个，利用咱们五里峡谷和悬崖村这个 IP 一块来做这个文旅的开发。我们的老百姓虽然搬到县城里边，但是它的集体经济的分红还是在村子里边的。第二个方面呢，就是在就业这个方面去下功夫。首先一个旅游公司里边上班，变成旅游的一个直接的一个从业者，在县城周边的这些产业园区也是鼓励了咱们的老百姓就近的务工。比如说在社区里边，我们的很多妇女，她可以不出门就实现离绣工坊里边的那个订单，在院子里边就可以做工，在家里边就可以挣到钱了。新进直播间的朋友们哈，给我们点一个关注，点个赞。我们这个اوس د شوینیا کړي د کلیوالو په شمول د شاوخوا کلیو خلک د بزګرانو په توګه د ژوند له یو اړخیز موډل څخه وتلي دي. پر ځانګړي کرنیز کښت بوخته دي او ځینې یې کلتوري او سرانیزي چارې ترسره کوي او ځینې یې بیا د شوینیا کړي د کلتوري او سرانیز شهرت په رڼا کې آنلاین سوداګري کوي. دلته بېلابېلې چارې د چټک او سمسوره پرمختګ په حال کې دي او د خلکو د نیکمرغه ژوند لپاره ښه زمینه برابره دي. د شوینیا کړي د پرمختګ لاره په اسانۍ نه ده غځول شوې، بلکې د بېوزلۍ د له منځه وړلو، ښځې ته د کورونو د انتقال او د بېلابېلو چارو د پیاوړتیا په شمول د سیستماتیکو کارونو په رڼا کې غځول شوې ده. شوینیا کړي نه یوازې د داریانشان په غرنیزې سیمې کې د کړیو د پرمختګ نمونه ده، بلکې د کړیو د پرمختګ او سمسورتیا د پیاوړتیا په برخه کې یې ټولې نړۍ ته داسې تجربې هم وړاندې کړي چې د خلکو خوښیږي او د نړیوالو لپاره د تجربې او لیدو وړ دي.